ته هم غواړې ایاسه چې غزل دې ژوندی وي نو ستا او د رحمان ترمنځ دوه قدمه لاره واه بیا ووایه مننه یا ساکه د بنده ملک وای نو شاید زموږ به نه وي یا ژوند که په بیه وای په څو به مو کولې متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خېږي لالی ته ما در سره یوسه زه به تا راسره وړم ته فلانت ستا د دروغو په خبرو زه د بل څوم ځان وژنه دې ونه کړې له رنګه څخه تورې خو یو ښکلې لکه زلفې نتبدې زمانې ځکه یو شاته اړولې او د سپوږمۍ وې خو بس هغسې خوند یې نه و ښورېدلی د تصویر و په اوبو کې دا نه منې چې ته هم یې عاشق د چا د حسن ایاسه دا ثبوت خو له بیتو درته رااخله چې نری نری باران وای او په څنګ کې مې جانان وای نه به درد بېلتانه وای نه به غم نه به خفګان وای نه به درد بېلتانه وای نه به غم نه به خفګان وای او مړاوي هیلې به تازه وای مړاوي هیلې به تازه وای اخ پوره به مې ارمان وای او نه به زړه ارې ارې وای نه به زړه ارې ارې وای نه به درد ستا د هجران وای نه به درد زما د هجران وای او نه به اوښکې تلې له سترګو نه به اوښکې تلې له سترګو نه بلون څیرې ګریوان وای او زه پر تا باندې مین وای زه ته پر ما باندې مین وای زه پر تا باندې مین وای کاش جانان هغه جانان وای سلامونه قدرمنو لیدونکو هیله د ښه یاست او د صحت په کالیو کې به نغښتې وای دا د یو ځل مو بیا ایاز صاحب درته پیدا کړی دی نوي نوي شعرونه به ترې اورو او زه هیله لرم چې تاسو ویډیو تر پایه وګورئ او خپل له ملګرو سره هم شیر کړئ ایاز صاحب ستړی مه سې راځه څه اورو درنه ډېره زیاته مننه ټکور صاحب دا چې ما او تا لا ډېر وخت داسې یو مجلس نه دی کړی نو ځینې نوي نوي شیان شته هیله ده چې ستا او د مینهوالو د خوښې وړ وګرځي انشاءالله که مې خوښه شي غزل دی د غزل څخه مخکې دوه بیتونه چې په زخم زخم زړه کې یار به سړی چېرته کښېږدي په زخم زخم زړه کې یار به سړی چېرته کښېږدي مړه چې سر نه وي دستار به سړی چېرته کښېږدي په زخم زخم زړه کې یار به سړی چېرته کښېږدي مړه چې سر نه وي دستار به سړی چېرته کښېږدي او چې لکه نه چالا والا پیسه په زړو کې نه یې چې لکه نه چلا والا پیسه په زړو کې نه یې چې هیڅ ډک جیب نه وي بازار به سړی چېرته کښېږدي کور صاحب غزل دی چې پیدا دې مقصد نه کړ په سجدو کې چې پیدا دې مقصد نه کړ په سجدو کې پټې سترګې پسې مه ګرځه خوبو کې او سپک یې مه ګڼه دا لاس پر نام ولاړ کس سپک یې مه ګڼه دا لاس پر نام ولاړ کس حیاګانې وي خوندي په دروازو کې او ځکه پوه نه یو چې څه کېږي پتلو مو ځکه پوه نه یو چې څه کېږي پتلو مو موږ لیدلی دی تل مخ په آینو کې او په ژور خفګان مې ځکه خفه نه یم په ژور خفګان مې ځکه خفه نه یم مصلحت پروت وي په منځ د کتابو کې او ناکامي د ژوند اکثره وي رانغښتې ناکامي د ژوند اکثره وي رانغښتې څوک به څه وایي په دا رقم جملو کې مننه ټکور صاحب ناکامي د ژوند اکثره وي رانغښتې څوک به څه وایي په دا رقم جملو کې او سپوږمۍ وې خو بس هغسې خوند یې نه و ښورېدلی د تصویر و په اوبو کې او ایاز جانه موږ خپل حرص یو غورځولي ایاز جانه موږ خپل حرص یو غورځولي د دې وږې او بې رحمه وخت په پښو کې یا دنګه موږ به ولې وي و تا ته اړولې یا دنګه موږ به ولې وي و تا ته اړولې خو خدای مو نظرونه ستا ښکلا ته اړولې او له رنګه څخه توري خو یو ښکلې لکه زلفې له رنګه څخه توري خو یو ښکلې لکه زلفې نتبدې زمانې ځکه یې شاته اړولې مننه ټکور صاحب له رنګه څخه توري خو یو ښکلې لکه زلفې نتبدې زمانې ځکه یې شاته اړولې او دوران کلي چناره لږ د میته خو مو پرېږده دوران کلي چناره لږ د میته خو مو پرېږده پنډوکې د ارمان مو ستا و خواته اړولې او حرص وخوړل ماړه نسول دا وږي نظرونه حرص وخوړل ماړه نسول دا وږي نظرونه چا چاته اړولي وي چا چاته اړولي او تر خپله وسه هر سړي زیانونه رابار کړي تر خپله وسه هر سړي زیانونه رابار کړي تر خپله وسه هر سړي رڼا ته اړولي او ایاسه چې محشر هم په دې ډله کې وسي نومونه مو په دې خاطر ملا ته اړولي دا وروستی بیت بیا اورو مننه ټکور صاحب ایاسه چې محشر هم په دې ډله کې وسي نومونه مو په دې خاطر ملا ته اړولي ایاسه وایي د بیمار لالي پوښتنه دې ونه کړه د بیمار لالي پوښتنه دې ونه کړه ودې کړه مګر له زړه نه دې ونه کړه او ستا بیمار ستا په خبرو رغېدلو ستا بیمار ستا په خبرو رغېدلو څه اسانه درملنه دی ونه کړه او کیسه څه ده مرور رانه په څه یې کیسه څه ده
مرور رانه په څه یې د لیږلي ګل مننه دې ونه کړه او تف لعنت ستا د دروغو په خبرو تف لعنت ستا د دروغو په خبرو زه د بل سوم ځان وژنه دې ونه کړه الله او ته مې زړه زه دې څه کېږم لالیه ته مې زړه زه دې څه کېږم لالیه ته مې زړه زه دې څه کېږم لالیه یو خبره وه تر ننه دې ونه کړه او د موچۍ کیسه څه لویه کیسه نه وه د موچۍ کیسه څه لویه کیسه نه وه څه وړوکې لوره یې نه دې ونه کړه او سپکو ته درانه کتل صمیمه سپکو ته درانه کتل صمیمه سپکو ته درانه کتل صمیمه ډېره لویه تېروتنه دې ونه کړه نیا سپلتا یو ټکور صاحب غزل دی چې قلم په دې چې دی د وخت اړتیا را سره وړم قلم په دې چې دوی د وخت اړتیا را سره وړم ټوپک بیا د ایمان په تقاضا را سره وړم او بېتاکه ژوندی هم یم خو ژوند نه حسابل کېږي بېتاکه ژوندی هم یم خو ژوند نه حسابل کېږي په لپه کې د تل لکه دعا را سره وړم او د خدای دین مې منهج دی زه یې لاره توی کومه ټکور صاحب د خدای دین مې منهج دی زه یې لاره توی کومه چې هر کلي ته ځمه نو رڼا را سره وړم او دنیا سا مې په شمار وه خو تا تېر ایستلم ځکه دنیا سا مې په شمار وه خو تا تېر ایستلم ځکه چې مرمه نو نه تاوړم نه مې سا را سره وړم او متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خېږي لالی متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خېږي لالی ته ما در سره یوسه زه به تا را سره وړم مننه ټکور صاحب متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خېږي لالی ته ما در سره یوسه زه به تا را سره وړم او له شر او شوره لیرې یو دمه کوه یوازې زه ځم او د خپل ایاس ملا را سره وړم یا عشقه په څه لوړو قیامتو به مو کولې یا عشقه په څه لوړو قیامتو به مو کولې په بیه د خپل سر د پرې کېدو به مو کولې او یا سا که د بنده ملک وای نو شاید زموږ به نه وي یا سا که د بنده ملک وای نو شاید زموږ به نه وي یا ژوند که په بیه وای په څو به مو کولې مننه یا سا که د بنده ملک وای نو شاید زموږ به نه وي یا ژوند که په بیه وای په څو به مو کولې او د بدو رواجونو زولنې رانه راتاوې د عشق لمونځه پټ پټ په اشارو به مو کولې او هو دلته یو وخت موږ ته د سنت اجازه نه وه هو دلته یو وخت موږ ته د سنت اجازه نه وه خبرې به دیني وې خو ورو ورو به مو کولې او نو ته وا زندګۍ اوس خلک ټول دغه رقم دي نو ته وا زندګۍ اوس خلک ټول دغه رقم دي نو ته وا یې په چل او په دوکو به مو کولې او له تانو نور ایاس ملا ته کومه ګټه وخو د ما د ستړي عشق په شعرو به مو کولې ټکور صاحب زما او د جانان ترمنځ نو 2 قدمه لار زما او د جانان ترمنځ نو 2 قدمه لار د ځمکې او اسمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده مننه زما او د جانان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده د ځمکې او اسمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده او د زړه ساتل او زړه ماتول تا ته مساوي دي دا زړه ساتل او زړه ماتول تا ته مساوي دي د کفر او ایمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده مننه د زړه ساتل او زړه ماتول تا ته مساوي دي د کفر او ایمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده او تا پرېږدم زړه صبر کړم دا کله کېږي دنګ تا پرېږدم زړه صبر کړم دا کله کېږي دنګ د ګټې او تاوان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده ته دلته یې که نه یې زه په یوه حالت کې اوسم ته دلته یې که نه یې زه په یوه حالت کې اوسم د درد او د درمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده او ته زما لپاره درد زغمې دا نه منم لالیه ته زما لپاره درد زغمې دا نه منم لالیه د جان او د جانان ترمنځ نو 2 قدمه لار او ته هم غواړې ایاسه چې غزله دې ژوندۍ وي ته هم غواړې ایاسه چې غزله دې ژوندۍ وي نو ستا او د رحمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ته هم غواړې ایاسه چې غزله دې ژوندۍ وي نو ستا او د رحمان ترمنځ نو 2 قدمه لار ده مننه ټکور صاحب د عشق ثبوت لوینې او رګو درته رااخلم ټکور صاحب د عشق ثبوت لوینې او رګو درته رااخلم تصویر دې د زړګي له درې څو درته رااخلم او یا دنګه که دا نه منې چې تا پسې رنځور وم یا دنګه که دا نه منې چې تا پسې رنځور وم د تېر ژوندون یاداشت له فرشتو درته رااخلم هو زهر د نفرت خو دې ښه ولیدل چې مفت هو زهر د نفرت خو دې ښه ولیدل چې مفت خو شاته عشق بیا وګوره په څو درته رااخلم او چې کړی مې خدمت وي ښه پوره د خپلې ژبې چې کړی مې خدمت وي ښه پوره د خپلې ژبې او صاحب د یوسف ځکه په پښتو درته رااخلم او
پر مخه باندې تللې د وطن خواخوږې مشره پر مخه باندې تللې د وطن خواخوږې مشره ګلونه دې له تللیو قدمو درته رااخلم او دا نه منې چې ته هم یې عاشق د چا د حسن دا نه منې چې ته هم یې عاشق د چا د حسن ایا صدا ثبوت خو له بیتو درته رااخله ایا صاحب وایي څومره خوند کوي قربان اوړي را اوړي څومره خوند کوي قربان اوړي را اوړي چې په مخ دې تور زلفان اوړي را اوړي او نن د بام دیدن وکه خپه نسې په کوڅه کې رقیبان اوړي را اوړي او د تورخم د جنجرونه مز نه لري کوي په اسانه به جانان اوړي را اوړي ټکور صاحب څو کلونه وسول دنګه خو تر اوسه څو کلونه وسول دنګه خو تر اوسه نه مې ګل اخلي نه ګل راته رالیږي او پیسدي دي بیخي بد کړه خراب پیسدي دي بیخي بد کړه خراب مینه صفر نفرت سل راته رالیږي او زه چې روغ زړګی در ولېږم جانانه زه چې روغ زړګی در ولېږم جانانه واپسې کې پاگل راته رالیږي مننه زه چې روغ زړګی در ولېږم جانانه واپسې کې پاگل راته رالیږي او زوروي مې په دې خپلو تصویرونو چې زه یو غواړم ته بل راته رالیږي او زه صرف تا غواړم د خوښې ګل مې ته زه صرف تا غواړم د خوښې ګل مې ته ریحان نرګس سنبل راته رالیږي او غزلونه پر همدغه شمېره باندې غزلونه پر همدغه شمېره باندې ایاس جانه دا به تل راته رالیږي خدای مکړه چې ختمې دا رقم اخلاص نسی خدای مکړه چې ختمې دا رقم اخلاص نسی ستا د دن مې هم پر ځان راکم کړ وایم خلاص نسی ستا د دن مې هم پر ځان راکم کړ ایا صاحب ډېره مننه کوره باشه د خبرونې وخت ګورو نو اجازه نه راکړئ ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه ومنله او نوي شعرونه مو راته وویل تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه ټکور صاحب ژوندی اوسئ مننه